لگتا لا 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 ما ولا كده ولا كده لا شعري مات रोवर का पंग ولي ولي ده ولي وني ولي 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 ده ولي وني ولي ولي ده ولي ولي وني देंगे हिंदी कोरला कोरलाटू कोलनर टूडी ट्रैक्टर खतर कान तकड़ा खतर कान اختر پټو قټو قراغه اختر پټو قټو قراغه نه مې سپلیش ته نه د غاړي امیلونه قدرمندو عزتمندو هیوادوالو ګرانو مینوالو یو ځل بیا د شکر الله هم در ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم کوچنی اختر دی او راغلی دلته دورانټي ته او د ملګرو سره دوستانو سره هیوادوالو سره به ګرمه او مسته مرکه کوو خدای دې وکړي چې خپرانه نشي او زما له طرفه زمونږ اډمن چې کوم په بهر ملک دی او مسافر دی الله دې خوشحال لري ضیاء الرحمن ته زه سلامونه کوم او د کوچني اختر مبارکي ورته وایم او روژې عبادتونه د خدای پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او ټول هیوادوال ته که په خارج کې دي که په هیواد کې دي ټول ته د زړه د کومې نه د کوچني اختر مبارکي وایم او روژې عبادتونه مو په خپل دربار کې قبول او منظور کړه قدرمندو هیوادوالو نن مونږ تاسو ته چې کوم خبرونه وړاندې کوو نو دې کې مونږ یو دوه ګیم هم لرو دوه درې ګیمه تاسو په خدمت کې دا ګیمونه حاضر دي او راځئ د خبرونې شروع کوو قدرمندو د پیل نه تر پای پورې زمونږ خبرونه تعقیب کوئ او کمنټ مونږ ته وکړئ مننه ویلکم بیک یو ځل بیا ملګرو راغلی یو دلته د نور رونو سره مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام روجان ښایسته نوم دې راته وایه شابه رومل جان رومل جان اختر په خیر تیر شو او شکر الحمدلله په خیر تیریږي زما له طرفه او زما ټیم د طرفه تاسو ته اختر مبارک وي مننه قربان دې شم تاسو ته د مبارکي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو څه نوم دی تاج محمد تاج محمد خان څنګه اختر دې مبارک شه خیر مننه ستاسو د مبارک روجو پسې خپای که نه ولا بس خفګان خو راځي ولې چې ډېره بختوره میاشت وه ډېره زبردسته میاشت وه د خدای تعالی عبادتونه پکې کېدل او داسې نور ښایسته مثال ناسته پاسته پکې کېده مننه روجان ستاسو نوم دی زما حیات احمدزی کیمرې ته ګوره اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک وي روجې ښایسته وي شکر الحمدلله جنګ جګړه غوسه نه نه روژې خو جنګ جګړو دپاره نه دي روجان ستاسو نوم دی علاګل زما طرف اختر مبارک تا ته مبارک مننه ها اختر کې اول مبارکي دې چاله ورکړه ولا اول بس دا ملګری انډیوالان ول په هغه کې مانځنه بعد بیا لاړو کور کې مور سره مبارک او ته ما اول پلار سره او ته
موږ چې کلم چې میداني کې غټ عیدګاه جومات غونډه ده که نه غټه میداني ده هلته چې کله د اختر لمونځ وکړه نو کوم ملګري چې څنګ کې ناست وو اوله ما هغوی سره اختر مبارک یې وکړه. ښه روزانه ته ووایې ټیټ چرګ جیګ چرګ 3 ځلې ووایه ټیټ چرګ تیز بیا ووایه ټیټ چرګ جیګ چرګ 3 ځلې ووایه شابه ټیټ چرګ جیګ چرګ ټیټ چرګ جیګ ټیټ روزانه خفه نه شي دا پنجه که یار ښه روزانه ته 3 ځلې ووایه ښه تش جوس ډک جوس تش جوس ډک جوس تش جوس ډک جوس تش جوس ډک جوس او ته وایې ښه ترکان تکړه ترکان ښه تکړه تکړه ټک 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 یو ځلې بیا ووایې ښه ترکان تکړه ترکان ښه ترکان تکړه ترکان ګپ و شپ مو لږ وروره ځکه نه یو داسې ټپه ویو چې د هېواد نوم پکې راشي بس افغانستان ټپې خو راته نه دي یادې خو بس زمزمه بس داسې ولاد شم ډیلاک نه ډیلاک نعت شریف ډیلاک ورته وکړه نه جاګیر ډیلاک خو نه شو واسکټ خو دې ماشاءالله ښه اغوستی خو دې جامو سره میچنګ کوي که نه او نو بس یو شانتي دي که نه تا ته څنګه ښکاري والله چې څه ویم داسې ښکار لکه یو ولایت او بل ولایت ښه روزانه ښه ته دا راته ویو که نه چې اختر کې څه خوشحالي محسوس کې اختر کې بس خوشحالي دا ده چې ټول ملګري د هغه کارونه چوټي یو بل سره ناسته پاسته کوي لرې چکرونه وایي اوس لکه موږ چې دلته راغلي پارک ته راغلي ډرونټې پارک ته ډېر یو ښایسته منظره ده ښایسته سیند روان ده ښایسته اوبه دي په افغانستان کې ډېرې ښایسته داسې منظرې دي ښایسته ساحې دي چې مثال موږ او تاسو ته خوند اخلو ناسته پاسته پکې کوو د ذهن ارامتیا دپاره داسې نور ښایسته ځایونه هم دي په اخره کې نه دی په یو غږ ووایه چې افغانستان زنده باد ښه رونو دې ورور سره یو گیم کوو او مرکه هم د سره ونه کړه په دې وجه چې دې رونو سره مرکه وکړه او دا دې خفه نه شي ښه ته چمتو یې ګیم ته زه چمتو یم بالکل 100% ښه ما ویل که منتو یي نه نقل به نه ورکوي ښه دا څو ګوتې دي دا 3 بس زنده باد ښه ړوند دی راوړه خفه نه شي دا بالونه ته زه دمه ښه ته به په لغته دا واخې صحیح ده او یا په لغته یا ما لاس کې راکوه صحیح ده ځه ښه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 شروع دی خوا مخکې راځه ها ټول شه کېنه ها نږدې الله شاته شه لږ اخوا نقل ورکړئ خیر دی ملجب طرف لاس دی مکمل او لږ دی ورته الله جنګېدلی ښه پاسه پخپو یې وه ښه پخپو یې پاسه ودرېږه لغت یې ورکوه یوه پخپو وه څومره بالونه دي الله یو خو دې خطا کړو ښه شابه تکړه شه مخکې لږ شاته شه شابه ورکه لغته بله لغته ورکه لږ اخوا ځمکې ته ونه وې داسې لږ مخکې لاړ شه 3 فوټه مخکې زنده باد یو جهان مننه ښه ته موږ سره بریالی شوې وړې ستړی هم شوې مننه ښه په اخره کې څه پیغام لري هیوادوال تا ګوري که نه ولا ټولو ته دا پیغام لرم پوه شې ډېر ښایسته ځای ده پوه شې افغانستان کې اوس ډېر امن راغلی پوه شې او پسرلی ده بیا فلحال ننګرهار ډېر شین ده پسرلی ده او ټول راکاته شوي چکرونه خوند اخلي ډېره مننه ستانه چې خدای دې کې خفه شوی نه یو غږ ووایه افغانستان زنده باد مننه
قدرمندو یو ځل بیا دلته راغلیو یو درې ورونو سره مرکه کو غپ شپ لګو د اختر ورځ ده او ټوکی ټقالي ورسره کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روخه جوړ بخیر اختر د مبارک شمن روزه عبادتونه د قبول شخه خوې استاد مبارک شروع جان روزي په خیر تیر شو. الحمدلله شکر دی پتا په خیر تیر شو. خپه هور پس نه ولا د فکر که خفه می ور پسې او ډیره ښه قدرتي او دغه ثواب روزه او میاشتو خیر لاړ الله دې په دا روزه او عبادتونه زمون قبول کړي تاسو د ټول مؤمن مسلمانانو. روزان استاسو نوم دی شاهد خان ته ته کوشنی اختر مبارکي وایم. تاسو ته مبارکي روزانه ټول هیوادوال ته مبارکي ورکوم دا کوشنی اختر مبارکي ټول کو هیوادوال ته ورکوم او تاسو ته مبارکي تاسو کې دې مبارکي. مانه روزي څنګه تیر شو؟ راخه تیر شو. جنگ جګړه غوسه نه خو په عبادتو کې تیر شولې او صحیح. روزان استاسو نوم دی نعمت الله خان اخی جوړي قلاری د ته د خده اختر مبارکي تاسو مبارک شو. څه محسوس کې اختر چکر یار اخ چکر مو انډیوالان دوستان راغلو ساتم تیر شو. اول مبارکي چاله ورکړه؟ اول مبارکي مې پلار ته ورکړه. و زنده باد. خارو جانا غواړو تاسو سره درې وړو کې چا سره یو گیم وکړو؟ استاخ خبر ورکه ما سره خاطر د سیو سلور زلیو ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ ډیټ نصر رقم ټیټ چرګ جیک چرګ لا نقل لا ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ناکام شو ځه ناکام شو. ها درې زلیو ولی د ولی ونی ولی ولی ولید ولی ونی ولی ولی ولید ولی 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 ولید ولی 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 یاره زنده باد. اوس د دې نمبر دی په 20 سکند کې د لس موټرو نمونه واخله یار ځه سټیرینګي شروع شه اخوا بخواړه سټیرینګ هندي کورولا کورلاټو کولنر ټوډي ټریکټر فورتینر رینجر نقل مکه وکسار لس نه خواو ته کله استاد لس نه واو. ها تا سره چا سره گیم وکړو؟ ما سره تا سره ها ما سره یو منخه زه گیم تا ته تیاروم صحیح ده ریماستر کې پټه تا ته نه خو دغه څه اوس دې غږ کړه چوپ شه. نه خو دې چې بوتل زه راتونه کنه دا څو ګوتې دي؟ ته چپ ها کوم دا زه د تخکارم څو ګوتې دي؟ نه ښکاري بس صحیح شو راړه لرګې مزه غراته صبر وکړه نقل به نه ورکوي ګنې بیت لرګې راوړه چوباړې لرګې تاسو به نقل نه ورکوئ او دغه بوتل به وخیخه کوم بوتل چې مخامخ یو ځای راته وخوي بس دا اعتراضه دا بوتل لیخه دا ودرېږه نه مې د لاس لګي دا ودرېږه ځه پاس ودرېږه لږ شاته شه لږ شاته شه شاته شه په قلاره ده لرګی باندې خلاص مې کېده د بوتل دا شی مات نه کې په قلاره ډب ورکوه ښه بوتل باندې مې لاس کېده مړه دا څه دی یاره صحیح دی اوځه لاس مې پرې ځه وښه نه ولګېده نه دی شعر یې مات نه منم نه دا شعر یې مات نه دی که نه ونیسه صاحبه ښه راشه لاس وجنګوې لاس بس دا دی ښه ځه استاد ته ورکه بوتل دې لرې که بوتل نه دی لرې بوتل دې لرې که ښه ځه وله ځه بوتل کې ما لاس کېده راشه لاس دې لرې که بوتل لاس به لرې نه لاس دې لرې که داسې خو هر سړی والی شي مسلمان دا ډېر کسان که وارې کېمې خو دی شاته شه ورځې به نه ځه قول را سره کوي دی ځه وله لاس مې کېده اوس وشو کانانه ولا ما ته اوس خو چېرته ښکاري چې تا چېرته وګوره پلاره بوتل وګوره هغه ځه زه لرې یم ځه دا خو معلوم
و دې قتل نه صحیح شو یو جهان من نه تاسو سره مونږ غپ شپ ولګو خو دې کې چې خپه شوي ناست دا وباسه کنه تاسو لر شو ولا سترګې تلویزیون کې خپل ټي وي نه فیسبوک دی فیسبوک کوم چینل دی زما چپ شو کنه په اخره کې هیوادوال ته څه پیغام لري هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې جنگ جګړه دی ونه کې خپل وطن کې د ښه په آرام وګرځېږي او د اسلامي امارت څخه هم ډېره ښه مننه کوو چې ښه موږ ته نیولی دی د ټول هیوادوال یې ښه امن نیولی دی ډېر مننه د اسلامي امارت څخه مو دا هیوادوال ته دا پیغام لرم چې د خپل مور او پلار احترام وکړي ښه په مینه ژوند وکړي خپل ورزش تمرین ښه په ټیم کې ښځه به زده کړي خپل مور او پلار خوشحاله کړي بس ډېره مننه کوم اخره کې هیوادوال ته څه پیغام لري زما پیغام هیوادوال ته دا دی چې خپل اختر ښایسته چکرو باندې تېر کړي بعد اختره د خپل تعلیمونه خپل ورزشونه وکړي او په دې اختر کې د خیر سره دلته ځینې ځوانانو ته یو پیغام لرم چې دا ځوانان دلته راځي لامبا کوي نن هم یو ځوان هلته وړی دی غوب کړی دی مړ دی مننه ته څه پیغام لري زما دا پیغام دی چې دا زموږ انډیوالان دوستان چې راځي چکر ته راځي دی په چکر کې لانجې په درد نه خوري ډېره مننه آباد اوسه بیا د ورور سره مرکه کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله روزانه سنم حسین جان اختر دی مبارک شه سختر مبارک روزه تراویح اذان غازیان کا صاحب شي تا سره اختر دی پیل کو د خیره او ان شاء الله رجوع په خپای نه او رجوع په خپایو کنه ولې او داس دی دا څه شه دی کنه ورور کوي پنګ ها ته درې ځلې ټیچر او جیکچر مخ خو نه لري خو ته نه راځي ها کنه ټیچر د یو ځل بیا دلته د دورانټي چوک ته راغلی او یو ورور سره مرکه کو البته چې د سکریمو یو دکان هم کوي او ور سره خبرې کو غپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام سال دی جوړی کړی د ساتم خدای روزانه خیر د ټول مخ کې خو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم ژوند یو سي مننه تاسو ته مې ټول ټیم ته تاسو او ډیره مننه ژوند یو سي یو جهان مننه څنګه روجي په خپه خو نه الحمدلله روزه خو ډیره خسته تیر شو الله دې بیا راولي او ډیر خوشاله ان شاء الله الله ډیره په خیر تیر د اختر سوم ورځ ده د اختر دوه ورځ ته د مکه اختر نه دی کړی اختر هم کړی خو راغلی کار ته بس کې شاګردان هم را سره دي نو موږ وایو چې 500 روپۍ دی موږ ټو بچو ته د نورو ورځو په پرتله بس تاسو کنه د اختر ورځ ګرمه او بس اختر خو چې د کوچنیانو او ماشومان دې ته خوشحاليږي باید موږ هم هغه د ماشومانو طبیعت کو همکاري ورسره وکړو ان شاء الله اختر خو د کوچنیانو خو د غټانو حق دی کنه او غټانو حق دی خو باید یو څه تنظیمات ورته ونیسي خروره تانه یو څو سوالونه کومه حل به کی کنه ولا نو چې د حل کېدوی حل به کوچ نه نو خاطر سکارو کا سالور دلی وها ولید ولی ونی ولید ولی ونی ولی ونی بیا د چانس درکما ولید ولی ونی نه ته ولید ولی ونی لاس نه ملاوم لاس نه غلط شي ها بل پښتنه دل نه کوم صحیح ده و ټیچر والله چې دی الکړه نه لا درسه نه ملاوم دا به الکه ها بل سوال په 20 سکند کې د 15 موټر نمونه نظر درواله دا مشکل ده چې ولی چینچی رشکا دي نشرو نشه مشته ها انسانانو ورته واده ها دا راته چې د مارخ پیشته کنه نه
ول نه څو رقمه ماران ماران خو قسم قسم دي خو خپې نشته ته دا سوال څنګه حل نه کو ولې دا خو ګران خو نه دی ګران خو نه دی خو بس ذهن دی روجه تېره شوې دماغ لږ یو جهانمن تا سره م ګپ ولګولو په اخره کې هیوادوال تا ګوري که نه څه پیغام څه میسج وړاندې کوې نو ولې ووایه دغه میسج غواړو چې الله پاک دې د موږ د خپل وطن جوړ کړي امین الله پاک دې د موږ په ملک امن راولي چې باید موږ بل ملکو ته باید مسافر نشو سره نو الله پاک دې د موږ په دې ملک کې دومره امن راولي چې باید موږ دغه د سړک خاورې جارو کو باید بل هېواد ته مجبوره نشو دلته مثال الله پاک دې موږ او تاسو ته دې ملک کې لږ امن راولي انشاءالله موږ او تاسو ډېر ښایسته ملک دی دا څومره کفري هېوادونه چې موږ او تاسو ملک ته زور کوي راځي نو انشاءالله د موږ او تاسو ملک یو سونه ده د دې سونې په اهمیت باید هر مسلمان پوه شي چې یاره موږ ته الله څومره ښایسته وطن راکړی او څومره ښایسته ژوند څومره ښایسته ورونه د کلمې ورونه راکړي موږ او تاسو ته نو الله پاک دې موږ او تاسو د ملک امن راولي او باید دغه د تعلیمي حلقې الله زر تر زره حل کې سره دې مسالې انشاءالله ګوردان یو ځل بیا دې کوشنۍ اختر مبارک شه خدای دې وکړي چې ګپ شپ هم درته خفه شوی نه په یو اواز افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد قدرمندو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ما شفیع الله همدلته او زما ټیم ستاسو په خدمت کې پیش کړه او درنټه کې ښه مسته پروګرام وکړلو الله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي او په لوی الله م سپارم او په اخره کې زما یو میسج دی چې دا دنیا یو ماشین دی او مونږ انسانان په دې ماشین کې نټونه یو چې یو نټ خراب نو بیا هغه ماشین کار نه کوي مینه وکړئ محبت وکړئ ورورولي وپالئ دښمنۍ نه مړه بس دښمني دې ورک شي نوم دې ورک شي که څوک درنه خفه مړه تاسو خپله ورشئ پخلی کوئ پوه شوې زما درې ملګري لکه ملامت هغوی پوه شو ورغلم بس پخلا مې کړه ولې مړه لرې که چې دوه درې ورځې ژوند دی چې ښه ښایسته په خوشحالۍ سره تېر کړو او ورونو تاسو نه هم که څوک خفه ورشئ پخلی کړئ او اختر د خوشحالو پیغام دی اختر د خوشحالو نوم دی باید چې دې کې دښمني ونه کړو په لوی الله بهونکي م سپارم ورکړئ خپل کوربه له اجازت د لوی الله په امان افغانستان زنده باد